موږ ته پکار ده چې موږ هغوی خلکو دپاره دعا وکړو چې چا نوی واده شوی وي او هغې خلکو دپاره هم چې چا اولاد نشته. نو هغوی ته زه ویل غواړم چې دا هی ستاسو جنت دی. د الله چې تاسو صبر او استقامت ورکړی دی د ستاسو ټولو کې لوی جنت دی. ځینې خلکو ته الله ډېر صبر او استقامت لرلو واله ښځې ورکړي دي خو بدبختیانه هغوی ماشومان نه وي. نو دا الله تاسو لپاره خوښ کړی دی. خو د الله خوښي دا معنی نه دی چې تاسو خپل طرف نه کوشش کول پرېږدئ. نو دا کوشش کول چې ستاسو اولاد وشي دا ګناه نه دی چې تاسو طبیب ته لاړ شئ او خپل علاج وکړئ ځکه چې د حلال او جایز دي. نو که تاسو ته ضرورت وي نو تاسو علاج هم کولی شئ او په دې اړه نورو سره مشوره هم کولی شئ او د خپل مسله حل کولو کې څه هم د حلال لارې دي نو هغې له تاسو اختیارولی شئ. نو دا یو امتحان دی چې کوم تاسو لپاره عبادت دی. ولې؟ ځکه چې نبي صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې دا د الله تدبیر یو حصه ده چې زموږ ماشومان وي او موږ د خپل نسل له زیاتو. نو موږ ته پکار دی چې هغوی خلکو سره لږ وخت تیر کړو چې چاته الله ماشومان نه دي ورکړي او هغوی دپاره دعا وکړو چې الله هغوی ته نیک او پرهیزګار اولاد ورکړي. خو زه اوس ډېر حساس شوې یم او د واده شوي خلکو ته تپوس نه کوم چې هغوی ماشومان شته او که نه. ځینې وخت داسې پوښتنه کول هغې خلکو ته ډېر تکلیف رسوي چې شاید 10 او 15 کالو نه ماشومان نه وي. نو دا هغوی دپاره ډېر سخت سوال دی او کله هم چې هغوی اوري نو هغوی باندې خفګان راشي. نو ځکه زه په دې اړه ډېر حساس شوی یم او خلکو ته دا سوال تپوس نه کوم. یا خو ځینې وخت صرف هغوی خلکو ته تپوس وکړم چې چاته لږ ډېر پیژنم. نو موږ کې ډېر خلک دي چې چاته الله ماشومان او نعمت ورکړی دی. نو چاته الله زامن ورکړي دي او چاته یې لوڼه ورکړي دي او ځینې ته یې دواړه ورکړي دي. او چې څوک مانه تپوس وکړي زما څومره ماشومان دي نو تاسو خبر یې چې څومره دي؟ نو زما 7 لوڼه دي ماشاءالله او 2 زامن مې دي او زه الله ډېر شکر ادا کوم. زما یو ډېر ښه ملګری دی چې چا لور وشوه نو بیا بله وشوه بیا درېیمه وشوه بیا څلورمه 5مه 6مه 7مه 8مه 9مه 10مه او بیا 11مه 12مه او 13مه او هغه ټولې ماشاءالله هغوی لوڼه دي. او تاسو خبر یې چې هغوی نوم څه دی؟ شیخ عاصم الحکیم. یقینا تاسو به هغوی نوم اورېدی وي. الله هغوی باندې برکت کړی دی او لوڼه یې ورته عطا کړي دي. نو که الله تاسو ته زامن ورکړي وي نو دا هم رحمت دی او که تاسو ته لوڼه ورکړي وي نو دا هم رحمت دی او که دواړه یې ورکړي وي نو دا هم رحمت دی او که تاسو سره یو هم نشته نو دا هم د الله رحمت دی. هغه رحمت چې کوم یقینا تاسو دې وخت نه پوهیږئ خو الله تاسو لپاره دې کې څه ډېر غټ اجر ایښی دی. نو ځکه کله هم الله ته ګیله مه وکړئ.